والو ته ها سلامونه وایم او نیکې هیلې. زه د نورنګ نورنګ اوسېدونکی یم. په نورنګ ګورنمنټ های سکول چې مې سبق ویله ده، شاعري سره مې مینه ده د جنون تر حده. جهانگیر آزاد مې نام ده، جهانگیر مې نام ده او آزاد مې تخلص ده. تاسو نورنګ اوسېدونکي یو، تاسو خپل تعلیم چوره جاري ساتلی، چوره تعلیم تاسو حاصل کړی ده نورنګ او دغه باندې خو به هر شاعر تقریبا هر پښتون لږ یو اسویلی وکړي به بیا خبر وکړي که نه چې موږ د کومې علاقې سره تعلق لرو که نه. موږ د کومه پسمانده غوندې علاقه ده چې دلته د کاروبار او د موقع کمې دي که نه. مطلب دلته یوه طبقه ده چې هغه خو سبق ویلی شي بهر زمون بچیان ولرشي. نو موږ مطلب درمیانۍ طبقې خلکو تر لسمه ویله ده، مطلب لسم جماعت چې مې به پرېښو بیا د شاعري اصلاح بیا خو شاعري سره مینه دومره مینه چې بسکول پاتې څه. بالکل بالکل. آزاد صاحب شاعري سره تاسو مینه محبت اظهار وکړ، تاسو شاعري سره مینه ده، خو دې نه علاوه شاعري نه علاوه تاسو حالات زندگی ما کار روزګار تاسو دې حوالې سره صاحبه مننه. دا سوال ډېر ضروري ده ځکه چې ډېرو مینهوالو ته به دا ډېرو اورېدونکو ته د ما ملګرو ته به دا پته نه وي چې د جهانګیر آزاد څه کار کوي. زه د کنسټرکشن کار کوم، د تعمیر کار کوم، د مستریتوب کوم، د مکانونو د جوړولو که نه، د چې پلستر کوو، د چې چینایي کوو، بس خو دغه د معاش ته او الحمدلله ډېره خوښه تېرېږي، ډېره خوښه تېرېږي. آزاد صاحب کوم وخت و چې تاسو خپل شاعري آغاز کړی، کوم عمر نه تاسو شاعري آغاز کړی ده؟ دا باندې خو به داسې سي چې شاعر به چې څوک یا به ووایي چې دا یو هغه نه وي، خو لکه باقاعده د 93 نه ما د شاعري داسې آغاز وکړو چې هغلته زه ټولنو ته مشاعرو ته که نه دلته مطلق شروع کړو. دې نه مخکې خو د سکول دور نه خوند یې راکوو، یو نیم شعر به مو لیکای څه، خو باقاعده چې کوم ما لیک شروع کړی ده هغه بیا د 93 نه زه باقاعده ما لیک شروع کړی ده. آزاد صاحب چې کوم وخت نه تاسو شاعري کوله، تاسو خو باقاعده 93 وشوله، نو هغه وخت دا شعرونه که تاسو ته یاد وي چې تاسو یې خپلو خوږو اورېدونکو ته ووایو؟ ولې نه ولې نه، شعرونه خو به د هغه د سټارټ د تاسو شاعري ابتدا چې وه هغه وخت شعرونه اخو داسې چې شي مخکې اوس خو ملشکي محمد الله داسې ده چې ولسي ته رنګ ورچوله ده که نه. هلته خو اوله شاعري خو ټوله تقریبا د هر چا د رومان ډکه وي که نه. څو شعرونه به ته ډالۍ کړي چې وعدې را سره وکړي خو وعدې کله پالي، وعدې را سره وکړي خو وعدې کله پالي، د ښکلي ښکلي خلک یارانې کله پالي، او د زړونو نه مجبور یو رقیب دی او که زه یم، د زړونو نه مجبور یو رقیب دی او که زه یم، د شوق نه څوک په سترګو کې ازغی کله پالي، او دا ښکلي مکه هر څو په سر په کاڼو ولي، خو موږ به آزاد به محبت کوي لانجې کله پالي. دا ټایم دې وخت کې ما جهانګیر آزاد تخلص نه و، ما به آزاد لګو که نه. د جهانګیر آزاد مې دا شاته کړه چې د موسیقي شاعري ته مخ ور واوښته، ما ویله چې دلته بلش کې ضرورت غوندې جوړ سو، نو جهانګیر آزاد مې کړ. آزاد صاحب داسې کوم شاعر و، داسې کوم کس انسان و چې هغه شاعري تاسو اورېدله یا هغه شاعري تاسو ډېره پسند وه او تاسو شاعري سره ډېر مینه او محبت جوړ سه؟ د چا شاعري نه تاسو متاثر وو؟ زه ډېر په ویاړ سره وایم، ډېر په فخر سره وایم چې اول شاعري سره چې د ما مینه جوړه سوې ده، بید رحمان بابا د شاعري سره ما مینه جوړه سوې ده، د هغه اثارو چې په موږ کې د شاعرانو سره نستای، د شاعرانو نه شاعري اورېدل، دغې اثر سره لاندې موږ شاعران سلو. او بیا چې د ما د کوم تا پته وکړه چې تا شاعري سره کوم مطلب چې ما رحمت شاه سایل
جی خو د ما د آیډیل شاعر چې کوم کنه هغه دا اوس راسي دا هغه شلیک کوي فضل سبحان عابد دا کنه صحیح چې ډېر خلکو به د سایل شاګرد غني خو د زه د هغه فالو کوم داسې وګڼه په معیار آزاد صاحب د یو شاعري چې کومه داسې خبره و چې هغه تاسو ډیره زیاته پسند و تاسو ډیره زیاته خوښه و کومه وجه و چې هغه تاسو ډیره زیاته خوښه خو یو تستغه یو دا ورو چې مخکې به فلسفه غونډه په شاعري چې چیرل اصلا کنه هغه ته به ډیر تا وخت ورکو ټیک په دیوالو آرام سره بارویدل اصله وخت اوس خودره وخت نشته کنه چې سره یو شعر د چې وخت را سره نشته غزولې مینا پاتې ده وخت یې په موټي کې نیولې مینا پاتې ده دا اوس وخت خلاص د دلته خو یو تصویري غونډه شاعري کنه به د عبد صاحب ولا وای ته یو سلزله منکر شاستا دا د یارانې ده ستا غوسه د یارۍ ډکه ستا خندا د یارانې ده نو دا شاعري د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره بله شاعري ده چې هغه د مفت په زړه لیکل سوې ده او خوند راکوي په موجوده ټایم چې خو ډېر زیات شاعران دي خو بیا هغه وایي چې د عابد خپل مقام ده صحیح آزاد صاحب تاسو په خپل کوم قسم شاعري کوئ لکه شاعري چې غزل لوبه دین علاوه سندره دین علاوه نظم تاسو په خپل کومه شاعري کوئ کومه شاعري وړاندې کړې ده ګل خان ګل اورورا خو یو خونه ده کنه موږ دا د چې د غزل سره مینه وا به غزل ولیک لګیا ډېر غزل مو ولیکل د درس صاحب د دیوانه صاحب د غزي سیال صاحب دغه محفلونه چې مغزل ویلې دغه بیا دینه پس ماته مکمل اوسلا د سندره بیا ما په سندره کار شروع ک دلته مې یو غانا سندر ته بیاد وی چې ستا یاري غوندې نیمګړې د خپل تصویر دی واخله ما تر خپل تصویر پرې کړې د خپل تصویر دی واخله دا ما ولنې سندر و چې دغه التزیشان په आवाज وچلې دا هیټ سو بیا خو د بعد ما ډېر پېښور ته لکه فلمونه مو وکړه کنه چې الته نه مطلب چې سچويشن راکې به موږ په هغه فلم په هغه باندې سندر لیکو کنه رومانټیک لیکو کنه غم خغین سینې نو ته غم لیکو نو داسې به سندره تر واوښتلو اوس په یو ټیم مطلب غزل لیکو ادبي ټولنې مودي خو سندر ها یو خوش صنف ته په شاعري چې سندر ها لیکو ٹھیک آزاد صاحب تاسو به ډرامو د پاره او فلم د پاره تقریبا څومره سندرې لیکلې وي یاره خو یو ما خو بقاعده چې کوم یو فلمونه یو فلم خو ما مکمل غانې کړې دي د لستونی مار دا ټول غانې ما دي او بل زندان فلم چې مې غانې وي او بل سوداګر فلم چې مې غانې وي اوس یو بل فلم دا ان شاء الله شروع کوو هغه بیا ماته مطلب دغه ستوري راکوي کنه الوکیشن برا کوي به هغه شروع کوو دغه لوکل ما ډېرې غانې چې هغه فنکارانو ویلې کنه سندره سینګر جینکو او هلکانو کنه په نو هلکانو مو ویلې په نو جینکو مو ویلې او په ناموارو باندې مو ویلې بس خو دا سفر د جاری دی صحیح آزاد صاحب کومه داسې سندره چې تاسو فلمانو چې یا ډرامو چې خپل هار ویدلی اروي او تاسو ته په خپل هار ډیره مزه درکړي او عوام چې ډیره مقبوله سوي بالکل ګل خان ګل بای اوس یو غانا دا لیلا نهال ویلې دا د ما ولا غانا دا چې داس جدا چې تګر زلمانه زړه مې واپس راکې جانانا په دا اوس ټیم چې خدا غانا روانه دا چلیږي داسې وخت باندې مو غانې راغلي دي چې هغه لکه رئیس باچا رحمان ګل په ګډه یو غانې ویلو چې
ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعده د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو ستاسو ته تر ورسیږي.